تسووري عام معنی کې الله فرمایي دا دعوت کوا د قران کریم دا ډېر بهترین دعوت ده د خلکو تر سوا په دې لارې کې بتاتا خلق راضي هغه بتاتا الزامونه جګړې فتواګانې وغیرہ وغیرہ دا بلګي نو هغه دا کار کوي بدی دا بد کار کوي نو نیکیو بدی برابر نه دي ټیک شو ته هغه ته جواب په بدی سره ما ورکوا ا کنزل کوي ته کنزل مکوا هغه مثلا فتوا لګي ته فتوا ملګوا هغه ته په خلاف غیبت کوي ته غیبت مکوا سکوا بیا بالتي هي احسن هغه طریقه چې ټول نه خسته هغه لپاره دعا کوا هغه په مجلس کې ادا وا هغه لپاره د خیر خبره کوا چې خیر دې نه پوهه دې الله به پوهه کې الله ته هدایت وکي وغیرہ وغیرہ کچېره تعالی وې داسې اوکي بیا به چلو شي نو فاذا الذي اغسره بينك وبين استاو دغه په منځ کې عداوت دشمنی ده کانه ولي حمیم دا به ستار ډېر نږدې دوست جوړ شي بیا او ما سره به تعالی پر الله تعالی ډېر نږدې ذریعہ د دوستۍ جوړه کی بیا او کا مونږ غوندې ناقابل برداشت یو جګړه ده او سخت ده او ولې د نظام لري کی ته نږدې کولای نشي بیا او الله تعالی دا صفاتونه مونږ تاسو ټولو کې پیدا وکي دا د داعی د پاره او د قران کریم تر بلونی د پاره ډیر زیات ضروری خبره ده چې د سینلو یا نه یوم دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی کړی ده چې کچېره ته وې سخزړې او سخخویا نو تا نه به صحابه کرام لري تخدیدلی وای او خدا د الله مهرباني ده چې تا باندې الله تعالی نرمیا چولې ده بیا تاسو مخ کې واوري ډېر بهترین آیتونه دي دعوت لپاره او چا د پویدو لپاره و ما یلقاها او نشي ورکولې دا دواړه نشي اچولې دا دواړه یعنی دا صبر او دین علاوه دا نکی د بدو ته په نکی سره د فکول دا خبره الا الذين مغروا کسانو ته صبرو چې صبر وکړو یعنی دا صفت الله تعالی هغه چاته ورکي چې صبر وکړو و ما یلقاها او نشي ورکولې دا صفت الا مگر هغه چاته ذو حظ چغا خاوند برخه ده عظیم لوی یعنی دا ډیر لوی بل خبر خدای د الله تعالی طرف نه چې ورکړل شي چاته د صبر کول برداشت کول د بل بد خبره برداشت کول و اما خدا خو دې کې هدایت ملاو شو اوس د باوجود خو ته انساني مجبوری تا ته بیا سختی برازي خبره برازي شیطان به وسوسه اچي نو بیا به څه کوي بیا مالا طریقه خود لیدا و اما کچرین زغنک تا ته وسوسه واچي من الشیطان د شیطان طرف نه نزغن څه وسوسه معنا مې تاسو تکړه وا ابتدایي هغه شی چې انسان شیطان ته دوکه کوي یعنی کدا ټول شنو باوجود ته شیطان بیا پزړه کې څه خبره درواچه ولا نبي څوکا فاستعذ بالله اتپنا وغړ په الله سره تعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا انه بشکاغا هو السميع العليم او مغاوردن کده او په هده هغه بتانه د شیطان دغه وسوسه لري کی او د غصه لري کی او تا ته الله تعالی د صبر همت او توفیق بدل کی الله تعالی مونږه کې هم د صفاتونه پیدا وکي ومن آیاته او د الله تعالی د نشاناتنا الليل شپدا والنهار او رزدا والشمس او مرسترګدا والقمر وسپګمیدا لا تسجدوا للشمس تاسو سجده ما کوي مرسترګتا ولا للقمر او ما سجده کوي سپګمیتا واسجدوا او سجده وکي لله الله تعالی الذي اله غذات خلقهن چې پیدا کړی دي دا ټوله نو چې مرسترګ ته سجده کوي نو د خالق ته ورنه کوي او یا د نور شینو ته کوي نو چا چې پیدا کړی دی هغه ته ورنه کوي ان کنتم کچری تاسو ایاه تعبدون خاص د ما عبادت کوونکی خاص د ما تابعداري کوونکی فإن استكبروا بس کچری دوی تکبرو کی فالذین بسوا کسان او فرشتو ته اشاره ده یعنی هغه فرشتي عند ربک جستات تا رب سره دي استاد رب وړاندې دي یسبحون او پاکی بیانې له د الله د پاره باللیل والنهار پشپی او ورځ کې وهم او لا یسامون نستړي د پاکینا سجده به او کې تاسو ټول ومن آیاته او دغه د نشاناتنا انک بشکا چت ترا ګوري الارض ازمکا خاشعتن پارام سره عاجزا نرما تابعدارا فاذا بهر کلا انزلنا چې مونږ راواستولې عليها باغې باندې راومرولې الماء او اهتزت نو دا په حرکت کې شوا وربت او بیا اوپر سیدلا ان الذي بشکا سره احیاها چې هغه ژوند کړي دا لمحيي هغه بر ژوند کی الموت مړي بشکا الذي اغزاد ان الذي بشکا غزاد سره نه اغزاد چې هغه ژوند کړي دا د اسمکا او مغه سره او مغه ذات بدامړي هم را ژوند کی انه بشکه هغه علی کل شیء قدیر پر شی باندې قادر ده
ان الذين بشکا کسان یلحدون ملحد غسل ته ویل کیږي چې دین باندې اعتراض کوي په دین کې کوګواله لټي کوشش کوي او په دې کې هغه کوي چې چرته وی چې د قران کې چرته کیمرا ولټوما په دې دین کې چرته نقصان را ولټوما فی آیاتنا زمونږ آیاتونو کې لا یخفونا اغوی ندی پټ علینا پمږه باندې ان نشي پټې دې زمونږ نه مونږ خبر یو د اغینا افمن یلقى آیا غڅوک چې هغه مخامخ شي په النار په اور کې او ورزول شي اور ته خیر دا خدای ام کیا من هغه یاتی چراشی امنن امن سرا یوم القیامت پرز د قیامت اعملوا عملوا کوي ما شئتم سچ تاسو خوخی انه بشکا بما تعملون فعملون چې تاسو کوي خبير بصیر لیدون کړي ان الذين بشکا کسان کفروا چې انکار وکړو بالذي بالذکر د ذکرنا د قران لما جاءهم کل چراغ دویتا وانه او بشکا لکتاب دا یو کتاب دی عزیز لوی قدر لوی عزت ولده ولا یاتیه او نرذی الباطل باطل خبریا باطل نور من بین یدیه د وړاندې قران ته اشاره ده ولا من خلفه او د شا طرفنا تنزیل دا نازل شوی دی من حکیم حمید دا غزا طرفنا چې خاوند حکمت ته واستایل شوی دی ما یقال لك نو لکیږي نکیږي خبره تا الا مگر ما هغه قد پتا کی سره قیل چې ویل شي دی دا خبره للرسل نور پیغمبرانو ته هم من قبل کتا وړاندې ان ربک بشک رب دستا لذو مغفرتا بخن خاوند وذو عقاب او د عذاب ورکون خاوند هم د علیم دردناک ولو او کچره جعلناه مونږ کړه قران اعجميا پاجمی کی اعجمی شبکه لقالوا نبیا دی ویلی وی دی بدا ویلی بیا لولا فصلت ولی رامن نکړه ولی وضاحت سره بیان نکړل شو آیاته آیاتنا د اعجمی آیات کتاب اعجمی ده و عربی او پیغمبر عربی وی ان دا مناسبه ده دا کې دی شي قل دور دوایا هو اغا للذین وخلق د پارا امنوا چې ایمان راوړل دي هدن هدایت ته او شفاء او شفاء دا والذین واکسان لا یؤمنون چې ایمان راوړي فی اذانهم دغیب غوګونو کې وقرن درنوالده وهو اوغا عليهم بدي قران باندې عمن وړاند دي اولئک اندغه خلق دي ینادونا چې आवाज بکول شي دوی ته من مکان بعید ذیلرنا ولقد فتاکی سرا اتینم غور کړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته الكتاب کتاب فاختلفا بیا اختلاف وکړل شو فيه په هغه کې په کتاب کې ولولا او کجرنا و کلمه خبره سبقت چې مخکنه تیر شوی و من ربک استاد رب طرفنا لقضیا نخامق فیصله شوی و بینهم دی پمنس کی و انهم او بشکدوی لفی شکن پشک دی منه د دینه مری پکلک شکی من عمل سوک عملو کی صالحا نیک فلنفسه د خپل ځان د پاره دا ان فائدې او ماغدا ومن اساء او سوک چې کارو کی بد فعليها نبوجو ماغده سزا به مغفري وما ربک نذر رب دستا بالظلام من ظلم کون کې للعبید په بندگانو الیه يرد آیات په صورت په پوره کو الیه هم د طرف ته يرد واپس اگر ذول شي علم الساعه قیامت علم د قیامت وما تخرج او نروزی من ثمرات دمونا من اقمامها دا غید غلافوننا دا غید غنچکونا کم دینه چې هغه میوره اوزی وما تحمل او نحمل کیږي من انثى اذ وخذا ولا تضع او نه اغازیږي پیدا کوي ماشوم الا بعلمه مگر د الله په علم کې دي داس یو زړی نه دانه نه راوزی او داس د یو میوه چې کومه میوه خبره چلکه دا غنه نه راوزی او داسې زنانه نشتا چې هغه حامل شي او داسې زنانه چې هغه ماشوم زیږي الا مگر د الله په علم کې دي الله غینه خبر دی و یوم ینادیهم او کوم ورځ چې आवाज بو شي دوی ته اين شرکا چرته دي زما هغه شریکان قالو دوی بوئی اذنا کوم خویل دي تا ته یا الله ما مننا من شهید نشته څو غوا مونږ سره نشته نن مونږ نه ورکتیا وضل اورك بشي عنهم د دوی نه ما هغه کانو چې ودو يدعون جرا بللوي من قبل دین وړاندې وظنوا او دوی بخیالو کی مالهم چې نشته دوی د پاره من محیص زاد خلاصي چې کني مونږه بخلاص شو لا يسمو نستړي کی الانسان انسان من دعاء الخير دعاء د خیرنا یعنی خیر چې کله د ځان ته غواړي په دې ستړي کیږي نه و امسه کله چې ورسیږي دته الشر تکلیف فیئوس بيده مایوس شي
قنوت او د بیا امید هم شي ولئن او کچ